صدر علي صاحب چلغوزي خبره روانه ده او هلته خلک په زیات شمېر سره احتجاجونه کوي او موږ په خپله باندې وینو چې سیمایز خلک په زیات شمېر سره راوځي. تر ټولو نه اول خو دا چلغوزه چېرته پیدا کېږي، په څومره شمېر پیدا کېږي، د دې ریټس څومره دي او د دې بندیز چې د خلک کومه دعوه لري د دې لامل څه ده؟ بس بیټني صاحب دا تو ډېره زبردست پوښتنه راخه وکړله. چلغوزه یو قدرتي پیدایشي یو قیمتي نعمت دی چې په د خلک باندې د الله پاک رحم شوی دی چې هغه نه یې بغوړي او نه نوره داسې مزدیره ستړی تکلیف غوړي. یو قدرتي موجات دی او انتهایی قیمتي دی که نه، انتهایی قیمتي موادو که نه. دا د میر د خلک دغه د 12 معین سال دغه ځنغوزي ته سترګې لاکې وي، یا دوکاندار نه قرضه دا ته وخلي او د ډاکټر نه دوایي په دې قرضه باندې اکثر کې خلکو خلي چې کله چلغوزي سیزن راشي زه تو قرضه ادا که که نه. او بله شابه د دوکاندار نه ریشن په دی وي، هر څه کپړه په دی وي که نه. او ټولې کیسې د 12 میاشتې دا ته پرې ایښې وي چې دا بیا مو چلغوزي چا مان وشي، چا 2 وشي، چا 3 وشي، هغه غریب خلک کار په وشي. تقریبا نن 14مه 14مه ورځ دو چې د میاشت سیزن د چلغوزي بند شوی دی. پرون موږ پولیټیکل سره خبرې کېدې، هغې وایي چې اګري پارک جوړ شوی دی، دا چلغوزه د اګري پارک ته راوړی. تاسې خلک په دې ولې نه راضي کېږي چې دا د واڼه د خلکو دپاره اګري پارک جوړ دی او هغه ځای کې دا چلغوزه وړي او بیا هغې نه پس بیا راوځي؟ اګري پارک ته یې وري، اګري پارک باندې د ونه خلکو خوښ دی او په باندې انکاري نه دي چې نه وري. په دې کې یوه کیسه دو که نه چې کیم د موقع انتظامیه یا کیم کرنل چې کیمه د میش د جرګې سره یا د بار جرګې ور سره شوی دي یک یو موقف دی چې دغه اګري پارک ته تو سره ورې دولته یو ټیکادور درته منتخب وي، ټیکادور یې درخه وخلي او پانه بعد مخکې آس پلای کوي او که چیرې ټیکادور ته یې نه ورکوي بیا ورته یو پلانټ میش لګولی دی چې هغې توسو سپینوي او چې مغز د نه جوړوي او میژ پج کوفي کېږي. هغه د میژ خلکو ورته یایي چې نن سبا بیا مغز ته د میژ ضرورت نشته سپینول ته، او یو ټیکادورو ته خو چې ولګوي دا نور خلک بیا څه وکړو. خو هغې دپاره میژ ورته یایي چې میژ ته اګري پارک ته دیري، په اګري پارک کې چې کوم دوکانونه ګودامونه جوړ شوي دي هغې چې حکومت کوم قانون دی هغه ته کوم روزي شوی دی تجار روزي دی هغه ادا کوي. خو یو پابندي نه چې دی وایي چې نه زه ضرور ته دلته یوه ټیکادور ته ورکوي، یوه ټیکادور کې کوم نه ورسره متفق کېږي. کاروبار د تجار د پابندۍ شی نه دی او په دا غریب عوام دا حکومت رحم وکړو چې پریشان دي، بورۍ په کور کې ایښی دي او ځنغوزي په خروپولي وراون دي. یوه بورۍ چې 24 غنټې کې 2 کیلو 3 کیلو وزن کموي، دغه اول تازه ځنغوزی دی، ګرمښت ډېر دی پکې. دا توربولی وکړو چې یوره تور شي از دې تیزه یا شي د خوړو قابل نه وي، داخلي ورته کړي دي. سیزن څومره وي او دې نه علاوه د چلغوزي یو من قیمت څومره ده او دا خبره څومره حقیقت لري چې دلته تاسو ته په جنوبي وزیرستان چې دا ویل کېږي تاسو په نیمه قیمت باندې ورکوئ او هلته چې کوم په لاهور یا په پنډۍ یا په کراچۍ چې کوم منډایي دي هغې قیمت بیا په 2 ګونه باندې وي. چاینا پلټۍ سره کنټري کې زه خو هاته ویرم دا د میډیا خلک سره خپل دره سرمایدار نه دي. هاته چاینا ولنوستی په اسلام آباد کې هغې پیسې ورکړي دي چې ته دلته مول وخله موته رسوه چې زه ډایرکټ لاړه. او حکومت ورته یایي چې نه دغه اګري پارک زه یوه ټیکادور ته ورکوه، ټیکادور یې تونه مول وخلي مخکې یا سپلای کوي. هغه چې کوم د اګري پارک قانون دی هغه ټیکادورو قرارداد ورسره کړی وي، یا ټنډر پې شوي نه دي خو ویګا ګایز کې دي که نه. او بل دا نه دي ورته ویلي چې زه نیم قیمت غکوه که نه درکوه چې پیرا قیمت درکوه صرف د پنډۍ او د لاهور خرچو کټ کېږي. خو په دې کې د میش تجار یایي چې بیا میش یې څه د پورانوستي چې ده ته یې ورکوي بیا میش څه کوي. او د چلغوزي ریټ څومره ده؟ ریټ یې نن سبا په موقع چې وس د بندش د وجې نه ونه کې په 75-80 تر غلی دی او په افغانستان کې ویره وس په 90 په 95 خرڅېږي په 90-95 خرڅېږي او په پنډۍ کې زه خو ما چې په 1 لاک نه پوسه دی ریټ. داسې ویل کېږي چې د کومه ټیکۍ ورکړل دا د یو اعلی پوځي چارواکي څوک رشته دار ده او د هغې تعلق له پنجاب سره ده، څومره حقیقت لري؟ داسې میشته ویل شوي دي د ارمي سره د تعلق ولا خبره خو میشته یا نه دروتلي، خو دا خبره کېږي چې دا د پېښور کې کور دی او اصل کې تعلق یې بالکل د پنجاب سره دی که نه چې حکیم کس یې دی. او افغانستان څومره چلغوزه پاکستان ته راتله؟ درې مې د تقریبا صحیح ټارګټ خو ځکه نه قدر خو دا دو چې په 30,000 په 35-40,000 بورې پر رسېدنې
له افغانستان د مکمل طور بند شوی ده او د دې مکمل نقصان دی وانه چې کوم تاجر ته هغې ته ورسېدی یو ونه تاجر ته ورسېده او ګورنمنټ ته ورسېده چې ټیکس یې خطو شدنې او د چا په وجه باندې خو دا د بندش په وجه باندې چې میر دا ورته یایي چې اوس خو ایګری پارک له مکمل نه ده ایګری پارک ته مکمل شي او ایګری پارک چې کیم قوانین دي له کیم رولز دي آتا تجار ته ایر دی تجار ورته خو نارکلای ورته یایي خو صرف نه صرف خبره پابندیو نه وي چې ته مخکې خپل ما سپلای کاوه ته یوه ټیکادور ته ورکاوه یې اختلافات کوم او د حکومت په منځ کې دا دی